کلیه دې بدل عیسی یو ځل بیا هغې ته وفرمایل زه درنه ځم او تاسو به ما لټوئ خو تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړه شئ او چېرته چې زه ځم هلته تاسو نه شئ راتلی بیا یهودیانو وویل ولې دې به خپل ځان وژني ځکه چې دې دا وایي چېرته چې زه ځم هلته تاسو نه شئ راتلی نو عیسی هغې ته وفرمایل تاسو د دې ځمکې خلک یئ او زه د اسمان تاسو د دې دنیا اوسېدونکي یئ خو زه د دې دنیا نه یم ځکه ما تاسو ته وفرمایل چې تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړه شئ که چېرې تاسو په دې باور نه کوئ چې زه هغه یم یعنی زه هم هغه پیغمبر یم نو تاسو به په خپلو ګناهونو کې مړه شئ هغې د هغه نه تپوس وکړو ته څوک یې عیسی جواب ورکړه چې زه هم هغه یم چې ما تاسو ته د اول نه ویلي دي ما سره ستاسو د مجرمولو او د ویلو دپاره ډېرې خبرې دي خو هغه چا چې زه رالیږلی یم رښتینی دی او څه چې ما د هغه نه اورېدلي دي هغه زه دنیا ته ویم هغې په دې پوه نه شو چې عیسی هغې ته د خپل پلار په هکله خبرې کولې نو عیسی هغې ته وفرمایل کله چې تاسو ابن آدم په سولۍ وخیجوئ نو بیا به تاسو پوه شئ چې زه هغه یم او زه په خپل اختیار هیڅ نه کوم خو زه هغه څه ویم د څه چې پلار ماله تعلیم راکړی دی چا چې زه رالیږلی یم هغه ما سره دی هغه زه یوازې نه یم پرېښې ځکه زه همیشه هغه څه کوم چې هغه پرې راضي کېږي عیسی چې دا خبرې کولې نو ډېرو په ایمان راوړو بیا عیسی هغه یهودیانو ته وفرمایل چا چې په هغې ایمان راوړو که چېرې تاسو زما په کلام عمل کوئ نو تاسو به په رښتیا زما مریدان یئ او تاسو به په حقیقت پوه شئ او حقیقت په تاسو آزاد کړي هغې هغه ته جواب ورکړه چې موږ د ابراهیم اولاد یو موږ چرم د چا غلامان شوي نه یو ستا د دې وینا نه څه مطلب دی چې تاسو به آزاد شئ عیسی هغې ته وفرمایل چې زه تاسو ته رښتیا وایم هر څوک چې ګناه کوي هغه د ګناه غلام دی غلام د یو خاندان فرد ګڼلی نه شي خو زوی همیشه دپاره د خاندان فرد ګڼلی شي نو که چېرې زوی تاسو آزاد کړي نو تاسو به په رښتیا سره آزاد یې